ها راځو پرون موږ ویل دي د پورې انشاءالله اوس به وایو سو ټاسک بار څه کار کوي ټاسک بار is used to show the current task یا current program ٹھیک شو لکه موجوده کار ته ویل شي current task څه ته ویل شي موجوده کار ته ویل شي کلیر او ټاسک بار کوم یو دی دا تاسو سره ښکاری کنه دا this is called a task bar دا ټول ښکاری this is called a task bar اوکے جی دا زموږ څه دی this is called task bar ٹھیک شو او ټاسک بار څه کار کوي ټاسک بار is used to show the current task لکه موجوده چې کوم کار وي هغه موږ سره دا شو کوي لکه تاسو ګورئ دی وخت زما ریکارډینګ روان دی نو دا کمپټاشیا شو کوي دین علاوه کدل تراشي تاسو کاری ګان دا ریکارډینګ نو دا موږ سره موجوده خو پیژنې کنه کوم چې روان وي هغه کار شو کوي دین علاوه تاسو ګورئ this is called Microsoft Word تاسو ګورئ دا پروګرام زما روان دی کنه دی روان ګورم اوپن کړی دی نو دا موږ سره پروګرام شو کوي دی باندې دوست راځو ګوره زرا زم یو بل پروګرام می اوپن کو ایکسل پروګرام می اوپن کو نو هغه مونږ تاسو کوي دلته کې شو کوي this is called task bar کلیر بیا په ټاسک بار باندې مونږ سره یو څو بټنز دي تاسو دې ته وګورئ نظر start menu quick launch buttons notification area او سو arrow peak کلیر په ټاسک بار باندې مونږ سره سلور بټنز دي start menu دا ښکاری تاسو ته کنه this da gora start chipilike she this is called start menu ya start bar mu tamung very shu ya start menu amu tamung very shu clear da yo button bal mu sir de quick launch button sada quick launch button da kari the these na wala تر د دې ځې پورې دا دوه پروګرامونه نه ښه د دې ځې نه والا دا درې پروګرام چې تاسو سره کوم کمانډز کاری لکه انټرنیټ ایکسپلورر شو دین علاوه چې کوم زموږ د پروګرام وینډو ایکسپلورر دی او دا شان زموږ میډیا پلیئر دا درې چې بټن تاسو کوم ښکاری نو هغه ته ویلې شي سو کویک لانچ بټنز دا درې وړه دا کویک لانچ بټن دی راځي یس سٹارټ مینیو کویک لانچ بټن او بل موږ سره دی نوټیفیکیشن ایریا سویریشی نوٹیفیکیشن ایریا د دې ځنه والا تر دې پورې this is called notification area دا ښکاري تاسو ته کنه ګوره په دې باندې چې دا موږ سره کوم this is called notification area clear او صرف نومونه یاد کوي ویم درته ټکی سره دې ته ویلې شي سو show desktop یا arrow peak دا ښکاري موږ سره کنه ګوره arrow peak or show desktop دا موږ سره دا ګوره دا په XP window کې نشته دی ها this is called arrow peak یا so show desktop clear وای کنه ان شاء الله دا سلور بټن موږ سره په دي په ټاسک بار باندې موجود دي clear راځو پهله په دې بټنز باندې کار کوو سٹارټ بټن دی وخت څه پرې دم سٹارټ بټن باندې موږ کار نه کوو ګوره سٹارټ بټن دا ټیک شو اخو په کار نه کوو صرف دا زموږ سٹارټ مینیو یا سٹارټ بټن دی په نوم وایي شو ټیک شو راځو په کویک لاین درته کار کوو هم لیکدا اوکې جی مینیمایز دلته راځي دې ته ویلې شي کویک لانچ بټنز ټیک شو کویک ویلې شي په تیزی سره کله چې موږ وغواړو چې یو پروګرام په تیزی سره یا په لږ ټیم کې ځان د لپاره خلاصو د دې لپاره یوز کیږي سو کویک لانچ بټن لکه مثلا تاسو ګورئ د انټرنیټ ایکسپلورر ته زبر اعظم لکه مثلا ما سره انټرنیټ ایکسپلورر خو پیژنې کنه د انټرنیټ د لپاره چې کوم استعماليږي زر اعظم دا اوپن کوم نو زبر اعظم سٹارټ تا دلته بیا اعظم آل پروګرامز تا او په دې کې به چرته ګورم دا مو سره کاری کنه د دې نه پس په دې کلیک کما نو علي ودا پروګرام ما سره سکیږي خلاصيږي دا سیده کنه دا ټیک شو اوس یو کس وی چیرې موږ سره دې سری ایریا کویک لانچ په تیزی سره موږ لسکه یو پروګرام اوپن کړي اوس موږ په اسانتیا سره په دې باندې کلیک او ډایرکټ موږ کولای شو چې دا په یو کلیک سره ګوره د تاسو یو سو کلیک وګوره یس راځي ګوره ما یو کلیک کو یو بیا لاړم آل پروګرام ته دوا او بیا لاړم دلته سو انټرنیټ ایکسپلورر 3 نو په 3 کلیک سره زموږ دا پروګرام شو اوپن شو او کچری راشه مدلتا په یو کلیک سره ډایرکټ زموږ دا پروګرام سکیږي اوپن کیږي نو په اسانتیا سره اوپن کیږي همدغه شان بل موږ سره د میډیا پلیئر دا تاسو سره کاری کنه دا خو زموږ پروګرامونه چې کوم اوپن وي هغه باره کې موږ معلومات راکړي لکه مثلا ګوره زه مای کمپیوټر می اوپن کو دین علاوه دا ډی ډرایو می اوپن کو نور می پکې پکچر اوپن کړی نو دلته موږ سره دا خې تاسو کاری کنه دیو کې وستا پکچر اوپن دی کاری
ګوره پکچر اوپن دی بهرحال دې طرف خراجو څه دا میډیا پلیئر تا لکه مثلا موږ سره یو میډیا پلیئر دی موږ یو ویډیو پلی کوو نو زه به راځم سٹارټ تا آل پروګرام تا او دلته کې به میډیا پلیئر د دې ځای نه اوپن کوم مشکل دی کنه ٹھیک شو لکه په لري وراته ویګم او که چیرې موږ ته ضرورت راشي نو سمپل په یو کلیک سره ډایرکټ دې ځای نه زه کولای شم دا میډیا پلیئر اوپن کولای شم choose the file type of window media player play sinister we say play come I will not respond close the program ha دا وګوره دې سمون سره سو بټن دي دا درې بټنز دي ٹھیک شو اوس یو کس وی چې نه زما دا نه ده پکار دا مثلی دا بټن مې نه ده پکار یا مې دا میډیا پلیئر نه ده پکار ٹھیک شو نو سمپل په رائټ کلیک کو او د لیکلي دي سو ان پن this program from taskbar ان پن مطلب دا دی زه دی کویک لانچ نسکا یا د ټاسک بار نه دا ختم کا سمپل دی باندې کلیک تاسو ګورئ زموږ هغه کویک لانچ څه ختم شو همدا شان دا رائټ کلیک چرته بلاړ شو ان پن دیس پروګرام فرام ټاسک بار کلیر وای کنه همدا شان ګورئ زه دا بند کما دا مې بند کړ ټیک شو دا پروګرام چې کوم دی اوس زموږ دا دی مشکل جوړونه کیسه ها زه راځم اوس مې دلته په دې کویک لانچ بټن باندې څه په کار دی یو خپل پروګرام راوستل غواړم لکه راځم سٹارټ تا زه دې چې زه بار بار زما په دې ځای کلیک کوم ډایرکټ سمپل په دې رائټ کلیک کو او دلته بلاړ شو سو پن ټو ټاسک بار سیلی کړی دی پن ټو ټاسک بار سمپل په دې باندې کلیک کړئ نو دا وګورئ تاسو په کوم ځای تراشي دا بدی کویک لانچ ایریا تراشي یا دې ټاسک بار تا بیا راځم بل پروګرام مې پکار دی ګوره تاسو ګوره رالما ګوره سٹارټ آل پروګرام په آل پروګرام کې ما سره په ایکسی سیریز کې یو پروګرام پکار دی مثلا نوٹ پیډ یا کیلکولیټر مې پکار دی زه بار بار کیلکولیټر استعمالوم نو زه نشم تللی دننه سمپل رائټ کلیک ا دینه پس زه ته هم چې یو منټ پن ټو ټاسک بار کاری تاسو ته کنه سمپل دی باندې کلیک نو دا اوس دا کیلکولیټر په سره راشي مثلا دا مې راوړو دلته کې دا وګورئ ٹھیک شو ګوره دا زموږ ورډ پروګرام دی بس په یو کلیک سره ډایرکټ ورډ پروګرام تاسو ځان لپاره خلاصولای شئ کیلکولیټر په یو کلیک سره نو په اسانتیا سره مونږ کولای شو چې پروګرام څخه خلاص شو ان شاء الله کلیر به وي کوم یو پروګرام تاسو راوړی بس باغی باندې سمپل رائټ کلیک کړئ لکه مثلا آل پروګرام کې مایکروسافٹ آفس کې مثلا کوم پروګرام پکار دی ایکسل رائټ کلیک او سو ته ویری شي پن ټو ټاسک بار ډایرکټ په ټاسک بار باندې پروګرام شي راوړي ان شاء الله کلیر وي واپس ختمول غواړي رائټ کلیک او سو ته وایو ان پن دیس پروګرام په ټاسک بار کلیر وای کنه آسان دی ها بل راځو دیس از کالډ نوټیفیکیشن ایریا نوټیفیکیشن ایریا د څه لپاره استعمالیږي نوټیفیکیشن ایریا از یوزډ ټو نوټیفای اس په ته مونږ وایو مطلب دا دی چې دا مونږ ته خبرداري راکړي سره کوي مونږ ته د یو سیس باره کې مونږ ته خبرداري راکړي انفارمیشن راکړي سره کوي معلومات راکړي لکه مثلا تاسو ګورئ لکه دیو کې زبر تاسو د دې ځین سٹارټ والو لکه دلته موږ سره دا ښکاری کړه دیس از کالډ ډیټ اینڈ ټایم لکه دا موږ ته دا خبرداري راکړي چې ستا دی وخت کې غړې کې 21 منټه د پاسه شپږ بجې دي او همدغه شان تاریخ چې کوم دی د لسمې میاشتې پهله تاریخ د کال 2012 موږ ته راکړي کنه راکړي معلومات ټیک شو دغه شان موږ ته دا معلومات راکړي چې کچري دی وخت ته سپیکر میکر مثلا یو ویډیو پلی کې نو هغه بس کوي आवाज بنه کېږي نه تاسو دی ډاکومنٹ تراشي یو ویډیو پلی کوي ډبل کلیک دا وګورئ تاسو ورما ویډیو پلی کړل نو دا आवाज نه کوي وردا یو ویډیو پلی کړل صحیح شو आवाज کوي نه کوي کنه ټیک شو دا ور आवाज نه کوي خو کچري زلاړ شمه زوتم شو دې نو سپیکر باندې سمپل راشو کلیر دغه شان د مو سره کوي نوټیفیکیشن مو سره نوټیفای کوي مونږ ته خبرداري راکړي کلیر وای کنه ان شاء الله ٹھیک شو هم دغه شان راشم واپس کلوز کوم مشکل خو نه دی کنه دې کوئی نشته رې بل مونږ سره دی دا زمونږ انټرنیټ آپشن دا وای فای دی لکه مثلا دا موږ ته خبرداري راکړي چې آیا ستانیټ دی وخت کې کنیکټ دی کنه دی ٹھیک شو لکه تاسو ګورئ کنه چې کله په دې باندې کلیک کما نو ډایرکټ زمونږ نیټ کنیکټ دی کنه دی ګوګل کروم دا ګورئ www.google.com ٹھیک شو نو تاسو ګورئ ډایرکټ به د ګوګل ویب سټ سکی
خلاص کی ګوره د ګوګل ویب سایټ موږ ته خلاص نه کړي ٹھیک شو دا موږ ته سره کوي خبرداري راکړي ان شاء الله کلیر وي یاد به کنه ٹھیک شو بل رازو this is called battery دا بیټری آپشن دا ښکاری کنه لکه موږ ته به د کم نه پته لګي ګوره زه راځم د بیټری دا پلګ لر کما دا ګوره موږ ته دا خبرداري راکړي چې ستا په بیټری کې 15% چارج سره پاتې دی کلیر نو کچره ته غواړي نو دا سوکا واپس لکه پلګ ولګوا ٹھیک شو نو دا ګوره لته موږ ته دا خبرداري راکړي چې دی وخت کې د تسل کېدلې دی هغه پلګ لګېدل مطلب چارجر وته څه دی لګېدلې دی پوهیږي کنه بل دې موږ سره this is called action center دې action center ویل شي دا تاسو ښکاری کنه ٹھیک شو action center موږ لا ګوره دا ښکاری action center دا یو ډیر مهم کار کوي action center ٹھیک شو action center څه کار کوي action center لکه اوس موږ ته د کمپیوټر باره کې معلومات نشته لکه اوس ماته دا پته نه لګي چې زما په کمپیوټر کې څه فرق راغلی دی مطلب یاره انټي وایرس ته اپډیټ کول غواړي یا سبل څه خاص پروګرام موږ ته کول غواړي لکه کمپیوټر باره کې موږ ته خبرداري راکړي لکه څنګه خبرداري راکړي دا څه خبرداري راکړي اوس ماته پته نشته چې زما په دې کمپیوټر کې څه فرق دی کم یو سیز وتا کول غواړي ما یو انټي وایرس راته ضرورت دی چې تاسو کمپیوټر ته ضرورت وي اب تاسو ته کسرا کوي ایکشن سنټر کې تاسو ته خبرداري درکړي لکه تاسو ته وي solve pc issue one important message تاسو ته یو میسج درکړي اوس څه میسج دی تاسو ګورئ تاسو وی چې change window update setting لکه مونږ ته یو خبرداري راکړي چې ستاسو د وینډو چې کوم سیټینګ دی هغه وته بدل کړه لکه مثلا ګور زر اعظم دا به بیا مونږ ته دا میسج نه وي ها وینډوز اپډیټ سیټینګ لاړ شم چینج سیټینګ ته دلته سری کړی دي نیور چیک فار اپډیټ زه ته چې یس دا وینډوز څه کوا چې کله مثلا ما سره نیټ وی اپډیټ کوا دنه پس اوکې کما دا ګورئ تاسو دلته زموږ څه کوم میسج هغه څه شو ختم شو لکه موږ ته دا وی چې دی وخت ته دا او کا چې تاسو ته ضرورت وي هغه باره کې تاسو ته صدر کوي یو میسج درکړي ان شاء الله کلیر وي یاد وي کنه دا آسان دی رازو ستا دا شو هیډن او دې تر ټیک شو ګور تاسو ګورئ څه سيزونه مو سره دلته موجود دي لکه په دې نوټیفیکیشن ایریا یا په دې ټاسک بار مو سره نخ کاری نو دا مو سره په دې کې دنه موجود دي دا ښکاری کنه ټیک شو رازو ستا کسٹمایز تا سمپل دی باندې کلیک ټیک شو دا موږ دې ځنه کولای شو یا سمپل اذروایز خلاص اندازې ټیک دی دا وګورئ تاسو دا زموږ د دې څه د پراپرټیز دی سمپل دی باندې کلیک ټیک شو دا ورخاري کسٹمایز ته ولاړ شو پہلے موږ سره د آیکن دا ښکاری یا سمپل زر اعظم پہله دا کوم always show icons and notification on task bar زویم چې په دې نوټیفیکیشن کې درنه سم موجود دي دا ټول ما سره په ټاسک بار پکار دي تاسو ګورئ ټول څومره سيزونه چې موږ سره انسټال وي هغه به تاسو سره ټول په سر راشي په ټاسک بار باندې راشي تیز خو نه روان کنه صحیح ده کنه آسان دی ښا لکشن د سی پیچیده شان د ښکاری تاسو ته هیڅ مشکل نشته ویډیو واخلې کور کې به پریکټیکل کارو کې هیڅ مشکل پدې کې نشته ګور زور ته وېما چې کوم سيزونه دي کې پټ دي هغه راته وایي ګور ښکاری کنه د نوټیفیکیشن ایریا کې زه دې چې always show all icons څومره آیکن چې ما سره موجود دي هغه ټول شو کا دا ګور ټول بدل سکی شو کې ګور اوس موږ سره هغه بٹن ډاټ بٹن نشته لري چې را پدې کې سي موجود وي ان شاء الله کلیر وي ٹھیک شو موږ دې نه راوستې شي څنګه ګورئ تا رائټ په کلیک کو پراپرټیز تلاړ شو دا درته ویم خیر دی چې دا ختم شي بیا درته پراپرټیز وای کسٹمایز نه مونږه دا کولای شو ګوره واپس یان چیک اوکې کما داس دا دی یادو کوم درته سره دا وګورئ ها بیا را شو کسٹمایز تا ان شاء الله دا به کلیر وي کنه دا بټن ٹھیک شو رازو دا وایو پہله ٹھیک شو دی ریسٹور ډیفالت ترازو ټرن اپ ټرن سیستم دی ترازو پہله دا وایو ټھیک شو دلته موږ سره دی آیکن کې پہله موږ سره سي دی ایکشن سنټر ٹھیک شو تاسو وګورئ شو آیکن اینڈ نوټیفیکیشن لکه موږ سره هغه چې کوم ایکشن سنټر دی هغه را سره شو کیږي او سره د نوټیفیکیشن ایریا هم شو کیږي زه غواړم چې اونلی شو نوټیفیکیشن تاسو ګورئ زما چې کوم هغه آیکنو هغه په کوم ځای کې ګوره دې ځای کې لاړې نوټیفیکیشن ایریا ته دننه شو او کچری ته دا نه غواړي زه ته چې هاید آیکن اینڈ نوټیفیکیشن نو دا به څه شي دا به پټ شي لکه دا زموږ د دې نه پټي ګوره پاور آپشن ته تاسو ګورئ دا دواړه په دې دواړو کې هیڅ فرق نشته لري ٹھیک شو
دې دواړو کې هیڅ فرق نشته زه ته چې هایټ کا دا چې کوم پاور اپشن دی دا ما سره نه دی پکار دا څه کا هایټ کا دا شان نیټورک اپشن ما سره څه کا یې ګور دا دواړه یو کار کې ګور تاسو کاری نوټیفیکیشن ایریا ته دنه کوي کاری تاسو ته کنه هیڅ فرق پکې نشته والیوم ما سره نه دی پکار هایټ کا نو تاسو ګورئ اوس اوکے کما لکه بعض اوقات اکثر موږ سره داسې سچويشن راشي کاری تاسو ته اوس موږ نوټیفیکیشن ایریا دا موږ سره کاری کنه خو بدی کې دنه سدي سمپل دی باندې چې کلیک کو دا وګوره پدې کې دنه سمون سره آیکن موجود دي هغه موږ سره ټول سکیږي شو کیږي نو کچري تاسو ته ضرورت وي د یو آیکن نو سمپل تاسو راشي زه ته چې نه د دې ضرورت ته یا ما سره د دې چې د کوم آیکن تاسو ته ضرورت دي په کوم ځای باندې په ټاسک بار باندې کسٹمایز ته بلاړ شي او د دې نه پس وینډوز دلته براشو دا ایکشن سنټر کاری تاسو ته څه غواړئ تاسو ایکشن سنټر پټ ته زه دیم چې نه دا څو کا شو آیکن نو دا وګوره دا بس شي راخکاره بشي پاور اپشن شو آیکن دا هم شي راخکاره بشي ان شاء الله کلیر وي دا صحیح ده کنه چې کوم آیکن تاسو غواړئ څه آیکن دا سیدي چې هغه زموږ پروګرامونو نه راغلي دي او څه وینډو نه راغلي دي پوهیږئ کنه سمونګه پروګرامونه انسټال کړی دي د هغې نه راغلي دي او څه آیکن دا سیدي چې هغه لکه تاسو د کمپټیشیا ته وګورئ کنه لکه دا زما ما پروګرام انسټال کړی دی کنه دا هغې نه راغلی دی ان شاء الله کلیر به وي ښه لکه دا زمونږ انټرنیټ ډاونلوډ منیجر دی ټیک شو زه ته چې دا شو کا نو دا وګوره دې ته ویلی شي آی ډي ایم د ډاونلوډینګ لپاره استعمالېږي تاسو صرف اوس دی وکړئ د آیکن د خو د پټولو د دغه چل زده کوئ ان شاء الله کلیر به وي ټیک شو که نه څه مشکل خو پکې نشته که نه خرازو ریسټور ډیفالټ آیکن بیهیویر دا څه کار کوي لکه مثلا زه راغلی ما دا ټول پټ کړي دي دا وګورئ تاسو دا مې پټ کړو دا ټول هر څه مې پټ کړي دي تقریبا دلته راشئ والیوم دا ګوره هر څه پټ دي که نه دي هر څه پټ دي که نه اوکې مې کړو ټیک شو اوس موږ سره یو څیز هم نه ښکاري اوس زه غواړم چې دا موږ څه ته وراولو عادي حالت ته راولو لکه پهله کچری تاسو کتلی و د تاسو سره درې څلور شو کېده کنه شو کېده زه دیم چې دا ما سره عادي حالت تراوله نو زه راځم یو بکوم ګوره دا مو سره زه راځم دا کوم او دا کوم نو دا خو زما لپاره ډېر مشکلي نو زه وایم چې سمپل ریسټور ډیفالټ آیکن ریسټور چې کوم ځای کې ډیفالټ راغلی نو پوه چې دا به عادي حالت تراولي څه ته به راولي عادي حالت نو سمپل په دې چې زه کلیک کوم نو تاسو ګورئ هغه پهله چې کوم حالت و امکه حالت ته بس کېږي په یو کلیک باندې زموږ دا نوټیفیکیشن ایریا راشي ان شاء الله کلیر وي دي ریسټور ډیفالټ آیکن لکه مثلا ګور سره اعظم مثلا دا ټول ما پټ کړی دي دا سه دا شو لکه بده کې ما ډېر زیات تغیرات تراوستي دي لکه بده کې ما تغیرات راوستي دي اوس ما ته دا پته نه لګي چې عادي حالت کم یو دی اوس ما ته پته نه لګي کنه چې عادي حالت کم یو دی نو سمپل برا شو او په دې با کلیک کو ریسټور ډیفالټ ا دې نه پس اوکې نو دا به واپس عادي حالت ته راشي ان شاء الله کلیر وي دا یاد وای کنه مشکل خو نه دی کنه خابیا پکې راځو یو بل پکې وایو this is called turn system icon on off لکه کچری تاسو وګورئ لکه دلته موږ سره زرا زم ګوره دا زمونږه د پاور دی دا زموږ نوټیفیکیشن ایریا زرا زم زید دې نه صرف هایټ کما اوکې کما چرته لاړې دلته را لکرانه لې ٹھیک شو زه غواړم چې دا مکمل د دې نه سکو ختم کو سیکو ختم کو چې بالکل راضی نه بالکل ښکاری مسلانه ګوره تاسو ګوره کنه زرا ما دا پاور اپشن مې راواغستو یا پاور هم پکې راواله هایډ کوي والیوم هم پکې څه کوي هایډ کوي اوکې کما کلیر وای خدا مو سره دل تراله کرانه له یو کس وی چې مکمل یې بندول غواړم نو سمپل کسٹمایز مو سره ټرن آن اف مطلب بند کا او آن مطلب رای والا دا کاری تاسو کنه خدا زمونږه هغه آیکن دي دې ته ویل شي سیستم آیکن لکه دا زمونږ هغه آیکن دي کوم چې د وینډو سره راځي ګوره کلاک ته ګوره کنه زه ته چې دا کلاک ما سره نه دی پکار والیوم ما سره نه دی پکار نیټورک ما سره نه دی پکار پاور چې کوم تاسو سره نه پکار ایکشن سنټر دی وی اوکې کما اوکې تاسو ګوره دلته صرف ایکشن سنټر پاتې شو انور چې کوم د وینډو خپل آیکنو هغه موږ سره شته نشته دی کلیر نو بعد وخت ګوره تاسو ګوري اوس ډیټ اینڈ ټایم هم موږ سره څه شری دی نه ختم شو کچری تاسو سو کوی چې دلته موږ سره ډیټ اینڈ ټایم ښکاری لکه دلته به شو کیږي خو بدی کمپیوټر کې نه شو کیږي دا ولې نه شو کیږي نو سمپل بلار شي کچری دا نه وی ګوره تاسو سره ښکاری کنه کچری دا نه وی نو رائټ بک کلیک کړئ او پراپرټیز ته بلار شو دلته بلار شو چرته کسٹمایز تا او د دې نه پس بلار شو چرته دې ته بلار شو پوهیږئ کنه
turn system icon on off دی باندې کلیک دا وګوره زه دیم چې نه ما سره کلاک پکار دی آنې کوي نو کلاک بدل تشي حالت واپس خپل عادي حالت راشي ور بیا راشي په دې باندې کلیک دی باندې کلیک ریسټور نه ٹھیک شو ریسټور ډیفالت آیکن نم کیږي لکه دا څه کار کوي زرا اعظم یو داسې آن کوم ما ټول اف کړی دی ګوره دا وګوره تاسو ما ټول اف کړی دی داسې ټول اف دي کړ اوس به بچره زبر سې یو چې کوم دی آن کوم ریسټور ډیفالت آیکن سمپل په دې باندې کلیک نو په یو کلیک سره ډایرکټ بټول آن شي او دنه پاس اوکے کوي دنه پاس اوکے تاسو بس شي عادي حالت راشي ان شاء الله کلیر وي دا کلیر وي کنه مشکل خو نشته کنه ٹھیک شو ها this is called arrow peak دې تاسو ویل شي arrow peak وته وي یو ته وي شو ډیسټاپ د دې څه کار دی لکه مثلا دا ډېر امپورټنت رول ادا کوي ګورو ته زرا له ما ډېر پروګرامونه کولاو کړی لکه ما کمپیوټر مې کولاو کو ٹھیک شو بیا لاړ ما ورډ پروګرام مې کولاو کو بیا لاړ ما ایکسل پروګرام مې کولاو کو پاور پوینټ مې کولاو کو ٹھیک شو همدغه شان په دې پاور پوینټ کې مې نور فایلونه کولاو کړو همدغه شان په ایکسل کې مې فایل کولاو کړو ډېر فایل مې کولاو ٹھیک شو اوس دی وخت کې زما ضرورت ته په کوم ځای باندې په ډیسکټاپ ته پیژنې کنه ٹھیک شو زه غواړم چې په ډیسکټاپ باندې یو فایل دی هغه کې څه تغیرات راوصل غواړم یا زما ضرورت دی په کوم ځای کې په ډیسکټاپ کې زه راځم ډیسکټاپ ته تک غواړم نو ډیسکټاپ ته به موږ سزو د دې نه هم نشو تللی کنه ٹھیک شو زه به څه کوم دا به مینیمایز کوم یا به دا کلوز کوم دا سیده کنه دا لکه زه راځم یو می مینیمایز کوم بل می مینیمایز کوم بل نو ګوره موږ سره ډېر پروګرامونه کولاو دي او زه یو مینیمایز کوم یو مینیمایز کوم نو علي زه دې ډیسکټاپ ته راځم دا سیده کنه دا څنګه کنه ٹھیک شو زه غواړم چې یو داسې کمانډ بنوي چې زه په یو کمانډ کلیک کما دا ورته اوسه لکه ګوره یو مینیمایز کوم اوس بل دی بیا مې بل مینیمایز کو بیا بل وغیرہ وغیرہ ٹھیک شو زه ورته وایم چې نه موږ سره درې څلور پروګرامونه او په دې دا سره کنه ټیک شو او زه غواړم چې ډیسکټاپ ته تک غواړم نو زه ته وایم چې ایرو پیک شو ډیسکټاپ چې څنګه دی باندې کلیک کما نو ډایرکټ موږ ته څه هغه ډیسکټاپ ښکاری کنه ګوره په دې مې څنګه کلیک به ډیسکټاپ ته راځي ډیسکټاپ کې خپل کار وکا واپس په دې کلیک کا واپس په دې هغه ځای ته ورسې کوم دی چې ته وې پوه شوې کنه ګوره سمپل په دې باندې کلیک ډایرکټ تا ډیسکټاپ ته وړي ډیسکټاپ کې خپل کار مارسه دی پکار وی هغه پکې وکا واپس راشه په ایرو پیک کلیک کا واپس په دې هغه فایل ته یو کوم دی چې ته کار کوي لکه تاسو ګورئ کنه زه دې وخت کوم دی کېما په ایکسل کې مثلا دې ځکه مې دې ځکه اوس کار کوم روان و دې ځکه سکار مار کوم ټیک شو دا ایکسل فایل مې رانیولې دې سکار بګي هم ټیک شو اوس زما ضرورت ته په کوم ځای کې په ډیسکټاپ په دې باندې کلیک رانه په ډیسکټاپ کې مثلا زه خپل کار مار مې وکړ دا غنه پاس واپس کلیک کما وګورم خپل حالت ترازی کنه راځي نو دیس از کالډ ایرو پیک یا سو شو ډیسکټاپ چې په سانتیا باندې ډایرکټ ډیسکټاپ ته موږ کلیک شو دې پروګرام مشکل شته لگا کلیر وي کلیر بالکل کلیر اوکے جی کم ټو د نیکسٹ ون سو بند کړی دي دا وګورئ نه څومره دا غره ها ان شاء الله دا به کلیر وي ٹھیک شو خارازو وایو اوس د ټاسک بار سو وایو پراپرټیز وایو سی وایو پراپرټیز ٹھیک شو ورکی کې خو نه کنه اوکے جی رائٹ با کلیک کو دس از کالډ پراپرټی کاری داستا پراپرټیز څه ته ویل شي پراپرټ مین خواص خصوصیات ټیک شو آیا د دې ټاسک بار ام څه خصوصیات شته کنه سمپل دی باندې کلیک کو نو دس از کالډ ټاسک بار اینڈ سٹارټ مینیو پراپرټی دواړه پراپرټیز دي خدا د ټاسک بار دی او دا د سٹارټ مینیو دی ښه ټیک شو موږ دی وخت زه تاسو ته صرف د ټاسک بار وایم کلیر به کنه ان شاء الله دا موږ د کوم نه راولو یو دي نه راوځي شي سٹارټ کنټرول پینل او دلته به لیکلي ټاسک بار ټی پریس کوي دا کاری دا سه ټاسک بار اینڈ سٹارټ مینیو د دې نه موږ دا وینډو راوستي شو یا سمپل رائټ کلیک کوي او پراپرټیز تلاړ شو د دې نه موږ دا راوستي شو ان شاء الله کلیر وي یا سمپل راشو رائٹ کلیک کو پراپرٹیز دې ځنه امنګ دراوستې چې کومه طریقه تاسو ته آسان وي بس باغې بس رائٹ کلیک کوي پټاس بار باندې او پراپرټی یو دا پراپرټیز دي دا ورسته وایو دا مو وایو اوس دی اوکے کلیر ها راځو وایو ټاسک بار اپیرنس ټاسک بار کې ټاسک بار اپیرنس مطلب خصوص لکه مثلا شو کول اپیرنس نمودار خودل ٹھیک شو خودل خو پیژنې کنه یو سیز او خای ماته دا سه او خای دا سه وای ٹھیک شو دلته تاسو ګورئ پهله موږ سره د لاګ د ټاسک بار لاګ مطلب قلب
لکه بند وي ټیک شو کچره دا چیک وي څه کار کیږي لکه مثلا تاسو ګوره اوس کنه زموږ په دې ټاسک بار کې څه تغیرات راځي په دې ټاسک بار کې څه تغیرات راځي نه راځي یو منټ دا ټاسک بار ښکاري دا څه کنه ټیک شو په دې ټاسک بار کې څه تغیرات راځي نه راځي خو زه واړم چې په دې کې څه تغیرات راولو نو سمپل به دا انچیک وساتو ګوره دا لاک دی سمپل دا انچیک اپلای دینا پاس اوکے کلیر اوس تاسو ګورئ په ټاسک بار کې تغیرات راځي یو کس وی چې دا ټاسک بار را لګاټ کدا سیدا وګورئ په ټاسک بار کې اوس تغیرات راځي کنه راځي ټیک شو نه لګنور مثلا بس د دینه پاس نور نه غټیږي نه دومره په کار دی نو تاسو کولای شئ چې په دې ټاسک بار کې سره راولئ تغیرات راولئ یو خبره ټیک شو دین علاوه یو کس وی چې دا ټاسک بار موږ سره په دې ځای کې نه دی پکا ټیک شو سمپلی راوایخلی او ډریګ کې دې ځای ته راوړئ دې ځای نه بره یو څه دې سایډ ته راوړئ دا وګورئ نو بعد اوقات اکثر کچری تاسو ته داسې قسم سچويشن راغلی وي او څوک د ټیسټ اخلي چې دا څنګه راځي اوس مثلا دا زلا کوم داسې اوس خدا نشو کولای تاسو په ټاسک بار باندې رائټ کلیک کړئ لاړ وشي چرته پراپرټیز تا او صرف په دا ان چیک کړئ دینه پاسې اوکے کړئ اوس تاسو کولای شئ چې کوم ځای ته تاسو راوړئ نو تاسو کولای شئ راوړئ شي ان شاء الله کلیر وي یاد وي دا وګورئ چې څه ته دا یو کلیر دا یو خصوصیات بل راځو بیا right click properties بل موږ سره ده auto hide the taskbar auto hide the taskbar لکه automatically پټ کا دا taskbar ما سره automatically پټ کا لکه تاسو سره دلته وګورئ دا مو سره ښکاری دا taskbar کنه ښکاری کنه سمپل دا چیک ساتما دینه پس اوکے کوي دا وګورئ taskbar بم automatically سکیږي پټ شي واپس شو کول غواړي سمپل دا ماوس پوینټر پر راوړئ نو دا په واپس شي تاسو سره کار شي ان شاء الله کلیر وي ټیک شو ګوره سمپل ہے چې بر لاړ شو نو دا به پټ شي او چې لاندې راشي دا بس شي کار شي واپس رائټ کلیک پراپرټیز او سو ان چیک کوي دنه پاسه اوکے کوي بیا بدلتا نه پټي یاد وي کنه بل راځو یوز سمال آیکن یوز سمال آیکن څه کار کوي لکه تاسو ګوره دلته مو سره چې کوم دا آیکنز دي لکه دا مو سره اوس غټ دي زه دیم چې په ټاسک بار چې کوم آیکن دی هغه مال څه کواړه کا تاسو ګورئ دا آیکن چې کوم دی موږ سره لګواړه شو کنه شو لکه آیکن غټ کاری زه دیم چې مثلا دا سی ګورئ دا کار تاسو ته زه دیم چې یوز سمال آیکن زه استعمالو ما کوم آیکن واړه سمپل دی باندې کلیک اپلای نو زمون آیکن بس شي واړه بشي ان شاء الله کلیر وي یاد وي کنه واپس اچو کلیر Oh, sorry. کوس انتظار کې او ما بس ما بدل ده ساک په فلاش دی ټول پکې واچو کنه خاصه صحیح ده ها دا به کلیر ودا درې واړه ټاسک بار لوکیشن آن سکرین تاسو ګورئ دا ټاسک بار اوس موږ سره دا ګوره لاک دی ګوره دا لاک دی کنه ٹھیک شو خدا په کوم ځای کې راغلی دی باټم کې ټاسک بار لوکیشن آن سکرین لوکیشن ویری شي زیتا په سکرین باندې لکه زموږ د ټاسک بار دا زیدي په سکرین باندې په کوم ځای کې وي تاسو دلته وګورئ this is called bottom left right top لکه تاسو دی وخت وګورئ باټم لاندې ته ویری شي تاسو ګورئ دا ټاسک بار کوم ځای کې دی لاندې رکنه زه دیم چې نه لیفت سایډ ته یوسا اپلای تاسو ګورئ ټاسک بار به تاسو شي لیفت سایډ ته شي لکه الته همغه ډریګینګ کو او دا سمپل د بٹن ګورا زه دیم چې نه رائټ سایډ ته راوسا ګورئ رائټ سایډ ته نه کوم سایډ ته ټاپ ته پکار دی اوکے ټاپ ته راشي ان شاء الله کلیر وي یاد وي کنه بیا راشو زه دیم چې نه باټم کې پکار دی نو باټم کې راشي کلیر ټاسک بار لوکیشن مشکل خو نه دی کنه بل راځو ټاسک بار بٹنز لکه سمپل زرا اعظم یو سو پروګرام کولاو ما دلته تاسو ګورئ زرا اعظم ایکسل میں کولاو کو ٹھیک شو یو دوا یو دوه په کولاو کو دینه پس راځم مثلا ورډ پروګرام میں کولاو کو ورډ کې مې پیسې کولاو کو بار بدا ډیر دي ٹھیک شو دلته تاسو ګورئ زدا مینیمایز کوم ټول دلته زمونږه صرف او صرف د پروګرام آیکن ښکاری تاسو ښکاری کنه ښکاری لکه دا زمونږ د ایکسل آیکن دی او دا زمونږ څه دی د ورډ پروګرام آیکن دی دا څه دا کنه دا ٹھیک شو رازو always combine hide label دا څه کار کوي لکه always combine یو always combine دی یو combine when task bar is full او یو دی never combine
नेवर کمباین څه کار کوي لکه پهله لکه زه وایم چې نیور کمباین مطلب دا دی چې په دې کې دا څومره پروګرامز دي نو تاسو ګورئ دا پکې دوه دي کنه زه وایم چې نه دا ما سره م کمباین کوا نیور کمباین اپلای کما تاسو ګورئ هر یو مار بیل کوي کنه بیل کوي نیور کمباین په ټاسک بار چې کوم بټنز دي نو هغه یو ځای کوم هر یو څو کا بیل کا کمباین یو ځای کول ته ویل شي او چې کله نیور رااله نو مکوا یو ځای کوم کلیر به کنه نو تاسو ګورئ پہله ذکر دا ایکسل پروګرام نو ګوره 1 2 3 د دې 3 فایلونه 1 2 3 د دې 3 فایلونه موږ سره سکی کی راځي کلیر وای کنه ګوره دا حالت چې کوم دی د تاسو غري صرف آیکن شو کیږي هیڅ وسره نه شو کیږي ټیک شو زه دیم چې نه می یو ځکه هر یو بیل کا ګوره پدې کې موږ سره 3 دي او پدې کې موږ سره 2 دي نو هر یو بیل کا سمپل دی باندې کلیک تاسو ګورئ اپلای نو هر یو بس شي بیل بشي کلیر دی کنه ان شاء الله بل موږ سره دی کمباین وین ټاسک بار از فل موږ سره یو ځکه خو چې کله ټاسک بار فل وي سمپل دی باندې کلیک دینه پس اپلای دا وګورئ اوس تاسو سره ګوره دا موږ سره یو ځکه خو بده کې یو کار شته څه کار دی د پروګرام اوسره تاسو هغه لیبل وسره شو کیږي لیبل دی نوم ته ویل شي کوم چې د پروګرام نوم وی لیبل ښکار کنه پر کپلو باندې لیبل لیدلی وي هغه ټیلر په خپل نوم وی کنه وی اسی وی کنه وی ټیک شو لکه تاسو ګورئ آیکن لکه مثلا یو ځکه خو سو چې کوم لیبل نوم دی هغه مسره ښکاری ګوره مایکروسافت ټاسک بار کمپټیشن ښکاری کنه ښکاری لکه آیکن ښکاری وسره هغه لیبل هغه نوم مسره ښکاری او زه ته چې نه always combine hide label یو ځکه خو سو دا لیبل ته پټ کا اپلای کما ګوره یو ځای شو خو لیبل ته څه شو پټ شو ان شاء الله کلیر به یاد وي مشکل خو نه ده کنه کسٹمائز نوټیفیکیشن ایریا دا هم تاسو already ډیسکس کړی کوم څه مشکل څه مشکل وکړه ها دلته ګوره لا د ټاسک بار سمپل رازو رائټ کلیک دا موږ دې څنګه کولی شو دا ښکاری تاسو ته ٹھیک شو لاګ د ټاسک بار کچری دان چیک کو ساتو نو موږ د دې څنګه هم په دې کې تغیرات راوستي شو امکه خبره ده مشکل باندې وی ٹھیک شو سٹارټ مینیو اوس درته نه وایم ځکه چې موږ سٹارټ مینیو باندې کار کوم بیا برته دې پراپرټیز ٹھیک شي کنه صحیح شو ها سٹارټ ټاسک منیجر دې باندې ولې روشنی واچو کنه ټایم ختم دی بس خاص جی پراپرټیز کې یوزر پاس یوز ایریا فیک انا دې ته د ایروپیک سره تعلق ساتي ورای ایروپیک به ایروپیک دي کار کوي کنه کوي ٹھیک شو دا ګوره لکه مطلب دا دی لکه کچره دا چیک وی یو نیم سیز اکثر سکیپ کوم خیر هغه تاسو دا کوی مو ٹھیک شو لکه مطلب دا دی کچره دا چیک وی زه اپلای کما اوس چې څنګه په د دې د پاسه راشم او ما کلیک کړې نم وی بیا هم موږ سره دا کیږي موږ سره ډیسکټاپ خې ګوره ما نه دې کلیک کړې زه صرف د دې پاسه مې ماوس راوړو او بیا هم موږ سره دا ټاسک بار خې لکه مثلا دا پروګرام دا اوپن کړه سه دلته وګورئ تاسو ګوره زه دې د پاسه چې څنګه راشم نو ډایرکټ ما سره ټاسک بار خې کنه خې ډیسکټاپ سوري او کچری دا ان چیک وی او دینه پاس اپلای کما اوس کچری د دې د پاسه زرا شمه نو ما سره نه خې تر څو پوری چې په دې باندې ما کلیک کړي نه وی اوس په کلیر وی شو دونه خاص دا نه ده کنه دې ګوره تاسو سوي یوز ایروپیک ټو پریویو د ټاسک بار ان شاء الله کلیر وي ها په دې دا ریکارډینګ سٹاپ بیا تاسو